امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړی دو یا چې قربانی د درې زدو څلور زنه او دا سه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره بیان کړی دو من زح منکم فلا يصبحن بعد ثالثه یا چې کوم سره چې تاسو کې قربانی وکړو او بقي في بيته منه شيء یا چې تاسو داس کې چې کله قربانی وکي بیا تاسو په درې زنه جتای د قربانی غوښه د مخشز دی مخزه تفصیل ته بیانوم حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ دا حدیث مروی دی چې دغه ممانعات ختم شوی دی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي قالت الزحيه كنا نملح منه فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه فقال لا تاكلوا الا 3 ايام وليست بعزيمه ولكن اراد ان يطعم منه ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها دا خبره بیانوي چې مدینه کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې غوښ حاضر کړه غوښه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل په باندې ملګه چولې و بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې تاسو قرباني غوښه د پدریز نه جوتای ما جمع کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ته مراد دا نه چې تاسو جمع کوي بلکې دا مراد چې تاسو غریبون ته هور کوي که یو سړی سوچ صرف جمع کول وي بدای د غریبونو خیال نشته تلای دای د مسکینونو خیال نشته تلای نبی علیہ السلام دا خبره بیان کړی دو چې دغه نه مراد ته شیدای چې تاسو د غریبونو خیال ساتئ تاسو د مسکینونو د خپل ګوندونو خیال ساتئ دا عظمت دی او دا سه ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها خبره ثابتوي چې په دغه کې نبی علیہ السلام دغه لازمي نه وګڼل چې تاسو درې نه جوتای ما جمع کوي بلکې دای مراد و چې تاسو ګوندون ته کوي دا حدیث نه په صفه طریقه ورته معلومه شو چې په درې زنه جوتای د قربانی غوښه جمع کول دا جایز نه دی بیا په درې نه جوتای قربانی کول دا څنګه جایز وي چې یو غوښه تاسو نه جمع کولای بیا قربانی څنګه جایز ده خو غیر مقلدین دا خبره نه مانی آی چې قربانی درې زنه بلکې څلور زنه حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه دا خبره بیانوي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال كل الاضاحي وادخروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه ممانعات تفصیل ذکر کړی دی یا چې تاسو د قربانی غوښه خورئ ودخرو او تاسو هغه جمع کوئ ذخیره کوئ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول دغه حکم ورکړی چې تاسو په درې نه جوتایا ما جمع کوئ ویسه حکم ورکړ چې تاسو جمع کولای شئ تاسو خورئ او ذخیره کولای شئ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د درې نه جوتای جمع کولای ممانعات هغه ممانعات ختم شو خو د درې د قرباني ممانعات وس هم برقرار دي هغه نه ختم شوی غیر مقلدین دا خبره نه مانی آیای چې غیر مقلد مشهور عالم دغه مبشر ربانی قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور 13 ذوالحجہ کو غروب آفتاب تک رہتا ہے آپ کے مسائل اور کا حل جلد 2 صفحہ نمبر 316 دا سے فتاوی محمدیہ کے عبید اللہ خان پدا کے موجود ہے صفحہ نمبر 616 نو امام بخاری رحمت الله علیه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره ثابتوي چې قربانی درې زدو او غیر مقلدین چې نه قربانی دا څلور زدو په دا مسله کې غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کوي